محترم دوستانو سلام د چینی ژبې لوست مو زه غوټۍ او زه جان روان زازای هرکلی کوو زه به د ننني لوست په پیل کې د چین په اړه لنډ معلومات وړاندې کړم او وروسته به په چینی ژبه کې پر شخصي ضمیرونو خبرې وکړو. 孔子 یعنی کنفوسیوس د چین یو لوی استاد او فیلسوف و چې شاوخوا 2000 کاله مخکې یې ژوند کاوه. د ده د کورني نوم کونګ او پوره نوم یې کونګچیو دی. هغه د چین د پسرلي او مني په دوره کې د لو په نوم هیواد کې زیږېدلی و چې اوسمهال یاد هیواد د چین د شندونګ ولایت اړونده سیمه ده. کنفوسیوس عامه او مروجه ښوونه درلوده او په دې نظر و چې هر څوک که اشراف وي او که بېوزله د زده کړو حق لري. نوموړی په چین کې د عامه ښوونې د اوږدلو لومړی استاد یادیږي. هغه د ښوونیزو او تعلیمي رازونو په برخه کې پر دې ټینګار کاوه چې ښوونکي باید د خپلو عملونو او خبرو په وسیله د زده کوونکو د ځانګړتیاوو له مخې زده کړه ورکړي. د معلوماتو له مخې کنفوسیوس څه باندې 3000 زده کوونکي درلود چې په دې جمله کې 72 کسان یې ډېر غوره او لوړ استعداد لرونکي وو. کنفوسیوس د کنفوسیانیزم د افکارو بنسټ ایښی چې عموده مفکورې یې لی یue رن وی او پر دې اړه و چې د اخلاقو او آداب له لارې باید هیواد اداره شي. د کنفوسیوس له مړ کېدو وروسته زده کوونکو یې د ده له نظریو او امرونو سره سم د لونلو په نوم یو کتاب تعریف کړ چې د کنفوسیانیزم یو نمونوي اثر بلل کېږي. غوټۍ جانې ډېره مننه چې د کنفوسیوس په باب مو ښایسته معلومات وړاندې کړل. کنفوسیوس ډېر لوی او مشهور فیلسوف او استاد و. اوس د ده په نوم په ډېرو هیوادونو او سیمو کې د چیني ادبیاتو پوهنځي جوړ شوي چې اکثره بهرنیان ورسره اشنا دي او د کنفوسیوس په نوم یادیږي. د موږ سره یو ځای چیني ژبه زده کړئ او د چین په اړه لا زیات معلومات ترلاسه کړئ. په ننني لوست کې به په چیني ژبه کې پر شخصي ضمیرونو خبرې وکړو. په چینی ژبه کې شخصي ضمیرونه په متکلم، مخاطب او غایب ویشل کېږي چې مفرد او جمع بڼې لري. په دې کې یوازې د غایب لپاره شخصي ضمیرونه ښځینه او نارینه توپیر لري. سمه ده. دا د پښتو شخصي ضمیرونو ته ورته دي. په پښتو او هم د نړۍ په ډېرو ژبو کې متکلم، مخاطب او غایب شته دي. سمه ده. په چینی ژبه کې متکلم شخصي ضمیرونو ته و او ومن ویل کېږي. و د زه او ما په معنا او مفرده بڼه ده. ومن د موږ په اړه او جمع بڼه ده. د چیني ژبې متکلم ښځینه او نارینه ضمیرونه توپیر نه لري. سمه ده؟ هو سمه ده. اوس به یې په څو جملو کې وکاروو. سمه ده. 我是老师 یعنې زه ښوونکی یم.我们是学生 یعنې موږ زده کوونکي یو.请把那本书给我 دغه جمله په دې معنا ده چې مهرباني هغه کتاب ما ته راکړئ. 我在中国工作 یعنې زه په چین کې کار کوم. مخاطب ته په چیني ژبه کې نی او نیمن ویل کېږي. نی د ته په معنا او مفرده بڼه ده او نیمن د تاسو په معنا او جمع بڼه ده. په مخاطب شخصي ضمیرونو کې هم ښځینه او نارینه توپیر نه لري او د دواړو ته یو شان کارول کېږي. خو دلته د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې که څوک له مشرانو، زړو کسانو او احترام وړ کسانو سره خبرې کوي نو بیا ورته د درناوي لپاره د نی پر ځای نین وایي. د نین کلمه یوازې د درناوي لپاره کارول کېږي. اوس را سره یو څو جملې زده کړئ. 你去哪里 یعنې ته چېرته ځې؟ 你们来自哪个国家 یعنی تاسو له کوم هیواد څخه راغلی یئ؟ 先生，您要喝茶还是咖啡？ دغه جمله په دې معنا ده چې صاحب تاسو چای یا قهوه وړئ؟ 欢迎你们来中国 دغه جمله په دې معنا ده چې ښه راغلاست چین ته راشئ.
په چینی ژبه کې د غایب ښځینه او نارینه لپاره شخصي ضمیرونه توپیر لري. د او هغه ته تا ویل کیږي، دی او هغې ته تا کارول کیږي. د دغو ضمیرونو تلفظ یو شان دی او یوازې کرکټرونه یا د کلمو بڼه یې توپیر لري. دا تا د نارینه لپاره او دا تا بیا د ښځینه لپاره راځي. له بشر پرته د نورو غایبو موجوداتو لپاره مفرده کلمه تا ده. د غایبو لپاره هم د جمع په حالت کې 3 کلمې کارول کیږي. د دوی او هغوی نارینه‌و لپاره تامن کارول کیږي. د دوی او هغوی ښځینه‌و لپاره دا کلمه تامن راځي. نورو موجوداتو ته تامن ویل کیږي. په جمع بڼو کې یې هم یو شان تلفظ لري او یوازې کرکټرونه یې توپیر کوي. سمه ده. دا په پښتو کې د غایب لپاره شخصي ضمیرونو ته ورته ده. په پښتو کې د غایب ښځینه او نارینه ضمیرونه هم توپیر نه لري. سمه ده. اوس به په څو جملې زده کړو.他是我哥哥، یعنې هغه زما مشر ورور دی.他是我姐姐，یعنې هغه زما مشره خور ده.它是一只猫，یعنې هغه یوه پیشو ده.他们是我的朋友，یعنې دوی زما دوستان دي.他们是我的学生، دغه جمله په دې معنا ده چې دوی زما زده کوونکي دي.这些书是我的，他们很有趣。معنا یې دا ده چې دا کتابونه زما دي. دوی ډېر په زړه پورې دي. شخصي ضمیرونه په ورځني ژوند کې ډېر کارول کیږي او عصري او اساسي برخه بلل کیږي. موږ یې باید په ویلو کې تلفظ ته پاملرنه وکړو او په لیکلو کې یې باید توپیر وپېژنو. هیله ده د چیني ژبې شخصي ضمیرونه مو زده کړي وي. نننی لوست په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا، 再见. د خدای په امان، 再见.